ستا د قدم غبار لا اوس هم ښکاري، دلته د ژوند آثار لا اوس هم ښکاري. د خودسرۍ غرور مې مات نه کړو وخت، ګنې په سټ مې دار لا اوس هم ښکاري. سلامونه وګو ستړي مه شئ. خپرونه له مومندو ته راغلي یو، مومندو کې ګنداو کې یو. بیا مثال مومند صاحب را سره ناست دی، دوی سره مخکې موږ یو خپرونه ریکارډ کړې وه، بیا منځ کې ډېره وخت ووتو چې موږ بیا خپرونه نه وه ریکارډ کړې. نو راغلي یو همدغه سلسله کې مثال مومند صاحب سره یو څو خبرې کوو او بیا به د هغوی نه شعرونه اورو. تاسو را سره د کوم ځای نه یئ دا راته خامخا ووایئ. مثال صاحب ستړي مه شئ، درته وایو خپله خپرونه کې ډېره موده پس. ډیره مننه جاوید شاه درمان صاحب چې تاسو دلته راغلئ، سره د ملګرو سره موږ هم وخت راکړو او درناوی هم راکړو. ستاسو ډیره مننه. تاسو ته موږ دلته په خیر راغلي او ستړي مه شئ وایو. یو څه عام تپوسونه دي، تاسو شعر و شاعري کله نه؟ شعر و شاعري خو تقریبا چې زه د 1994 شعر و شاعري کوم او د مومن ادبي ټولنې سره تعلق ساتم. په 2002 کې موږ د هغې بنیادي ښې او تر ننه پورې د هغې مسلسل اجلاسونه جاري دي او هغې سره تعلق ساتم. بس ستاسو کتاب چاپ دی؟ کتاب زما اوس را روان دی، انشاءالله چې د میاشت نیمه کې چاپ شي. او ستاسو دلته کې د مومندو په سطح باندې دغه ټولنه نه که نورې ټولنې شته؟ نورې ټولنې هم شته دی، وړې وړې ټولنې شته دی، خو لکه چې کومه فعال ټولنه ده نو هغه زموږ د مومن ادبي ټولنه ده. تاسو زده کړې در کومې پورې کړې دي؟ زده کړې ما ډي کام کړی دی د غلنۍ کامرس کالج نه. مصروفیات مو نن سبا څه دي؟ نن سبا خو داسې خاص مصروفیات نشته دي، بس ژوند نه مزې اخلو، ژوند کو. بس شکر دی. ښه ژوند درته غواړو. شعر به اورو د مثال صاحب. د غزل مطلع عرض ده چې دا ستا د وصل تمنا دی آشنا یو په دوه شي. دا ستا د وصل تمنا دی ستا د وصل تمنا دی آشنا یو په دوه شي، بیا ورسره د زما سر کې سودا یو په دوه شي. دا ستا د وصل تمنا دی آشنا یو په دوه شي، بیا ورسره د زما سر کې سودا یو په دوه شي. او شعر دی درمان صاحب چې دا د ټوپکو جنگ دی خدای پایي ته ورسوي. دا د ټوپکو جنگ دی خدای پایي ته ورسوي، دغه د سترګو جنگ دی نور هم سیوا یو په دوه شي. دا د ټوپکو جنگ دی خدای پایي ته ورسوي، دغه د سترګو جنگ دی نور هم سیوا یو په دوه شي. او چې تیاره ډیره شي نو خدای زما سا ډوبه شي. چې تیاره ډیره شي نو خدای زما سا ډوبه شي. چې تیاره ډیره شي نو خدای زما سا ډوبه شي، چې ډیوې بلې کم نو خدای هوا یو په دوه شي. او څه خوند به وکړي چې ناڅاپه راته غاړه وځي. څه خوند به وکړي چې ناڅاپه راته غاړه وځي. څه خوند به وکړي چې د زړونو درزا یو په دوه شي. او دا ستا د هجر لار دی نور هم اوږده شي یاره. دا ستا د هجر لار دی نور هم اوږده شي یاره، د وصال تنده دی هم نوره سیوا یو په دوه شي. دا ستا د وصل تمنا دی آشنا یو په دوه شي، او ورسره د زما سر کې سودا یو په دوه شي. مننه. ډېر ښکلی جوړښت دی، ډېر ښکلی ردي په ډېره مزه یې وکړه. ارشاد اورو د نور به بل غزل مطلع عرض ده چې خپې مو وهلې د چا نه مو د چا پلونه وهل. خپې مو وهلې د چا نه مو د چا پلونه وهل، په تنها سر مو د ژوند واړه سرحدونه وهل. او بس دومره وا د خوشبختۍ او بس دومره وا د خوشبختۍ دا قصه، بس دومره وا د خوشبختۍ او بدبختۍ دا قصه. معذرت غواړم. بس دومره وا د خوشبختۍ او بدبختۍ دا قصه، خلکو ودو ته او مونږ ویښو ته ورونه وهل. بس دومره وا د خوشبختۍ او بدبختۍ دا قصه، خلکو ودو ته او مونږ ویښو ته ورونه وهل. او که په هر رنګو خو میدان مو د جنګ تود ساتلو، په خپلو تورو مو په خپل ځانونه وهل. که په هر رنګو خو میدان مو د جنګ تود ساتلو، په خپلو تورو مو په خپل ځانونه وهل. او نه زه فرهاد ومه نه عشق مې د فرهاد کولو، نه زه فرهاد ومه نه عشق مې د فرهاد کولو، نه مې نهرونه کنستل او نه مې غرونه وهل. نه زه فرهاد ومه نه عشق مې د فرهاد کولو، نه مې نهرونه کنستل
او نه مې غرونه وهل او هره لمحه له یو نوي کربلا تېرېدل او کنه هره لمحه له یو نوي کربلا تېرېدل څه آسان نه و د ښایست واړه ګنجونه وهل او ما سره ویره د شها چې لیونی دې نه کي ما سره ویره د شها چې لیونی دې نه کي دا د خالونو ورانول او دا خالونه وهل مننه ما سره ویره د شها چې لیونی دې نه کي دا د خالونو ورانول او دا خالونه وهل او د خلکو کله تمنا ستا د وصال کوله د خلکو کله تمنا ستا د د خلکو کله تمنا ستا د وصال کوله د خلکو کله دیوالونو ته سرونه وهل خپې مو وهلې د چا نه مو د چا پلونه وهل په تنها سر مو د ژوند واړه سرحدونه وهل ډېرې نوې نوې خبرې او د سړي تنده ماتېږي په داسې شعر باندې را سره اوسه ارشاد وصال صاحب د ژوند له شوره خالي ښار دی او د هو علم دی د څنګه د ژوند له شوره خالي ښار دی او د هو علم دی د نامعلومه بلاډار دی او د هو علم دی دا بیا ووایه ډېر ښه مننه د ژوند له شوره خالي ښار دی او د هو علم دی د نامعلومه بلاډار دی او د هو علم دی د ړنګو هیلو ړنګ مزار دی او د هو علم دی د ړنګو هیلو ړنګ مزار دی او د هو علم دی د تیرو شوو لمحو شمار دی او د هو علم دی د سترګو وړاندې هر منظر د کربلا منظر دی د سترګو وړاندې هر منظر د کربلا منظر دی د سترګو وړاندې هر منظر د کربلا منظر دی ګټ په ناتار پسې ناتار دی او د هو علم دی او شعر دی چې نه د باګرام د طرقو رقص شته او نه چغه د هو نه د باګرام د طرقو رقص شته او نه چغه د هو ژوند د هوا په اوږو بار دی او د هو علم دی نه د باګرام د طرقو رقص شته او نه چغه د هو ژوند د هوا په اوږو بار دی او د هو علم دی او گویا دا وخت لکه بیخي په یوه ځای ولاړ دی گویا دا وخت لکه بیخي په یوه ځای ولاړ وي د یوه ښکلي انتظار دی او د هو علم دی خالی کمره ده او خالی مې غېږه هم ده خالی کمره ده او خالی مې غېږه هم خالی کمره ده او خالی مې غېږه هم ده او یو مات زړه یو مات ستار دی او د هو علم دی او نور مې سترګې د وصال لارې ته ووتلي هر یو ارمان ولاړ په دار دی او د هو علم دی د نامعلومه بلا ډار دی او د هو علم دی د ژوند له شوره خالي ښار دی او د هو علم دی ډېر ناشنا دی او بیا جوړښت یې څومره ښه راغلی دی او ډېر وخت پس مې د وصال صاحب په شعر باندې تنده ماته شوه را سره اوسئ وصال صاحب ارشاد غزل مطلع زده چې په مخ کې ځي په وروسته ګوري کوچی په مخ کې ځي په وروسته ګوري کوچی زلوي سترګو کې بیا ستوري کوچی په مخ کې ځي په وروسته ګوري کوچی زلوي سترګو کې بیا ستوري کوچی کوم یو ارمان به له بڼو سسوي کوم یو ارمان به له بڼو سسوي ځان به د چا له یاده ژغوري کوچی کوم یو ارمان به له بڼو سسوي ځان به د چا له یاده ژغوري کوچی او دغه د هجر لارې نه لنډېږي دغه د هجر لارې نه لنډېږي دا لارې نورې پسې خوري کوچی او دا په کوم دشت کې زندګي تېروي په دغه دشت کې نشته سوري کوچی دا په کوم دشت کې زندګي تېروي په دغه دشت کې نشته سوري کوچی او یا ستا د شونډو سره ګلاب غوړېږي یا ستا د شونډو سره ګلاب غوړېږي یا خو رنګونه په ما اوري کوچی او کوم مسافر لدی ورکړی زړه دی کوم مسافر لدی ورکړی زړه دی کوم شهزاده دی لارې ګوري کوچی کوم مسافر لدی ورکړی زړه دی کوم شهزاده دی لارې ګوري کوچی او زی وصال د سر په بیه اخلم زی وصال د سر په بیه اخلم کای د سر په بیه پلوري کوچی په مخ کې ځي وروسته ګوري کوچی زلوي سترګو کې بیا ستوري کوچی ډېر ښه دی ارشاد لا یو تازه غزل دی چې
د خپل زړه خوشحالول خو آسان کار دی د خپل زړه خوشحالول د خپل زړه خوشحالول خو آسان کار دی رقیبانو ته کنځل خو آسان کار دی د خپل زړه خوشحالول خو آسان کار دی رقیبانو ته کنځل خو آسان کار دی غزا وشوه که څوک لاپې د یارۍ کړي غزا وشوه که څوک لاپې د یارۍ کړي د یارۍ لاپې وهل خو آسان کار دی غزا وشوه که څوک لاپې د یارۍ کړي د یارۍ لاپې وهل خو آسان کار دی او له خپل یاره جدایي اسانه نه ده له خپل یاره جدایي اسانه نه ده ځان د یار سره سیزل خو آسان کار دی له خپل یاره جدایي اسانه نه ده ځان د یار سره سیزل خو آسان کار دی او چې د زړه شیندل دې نز ده مین نه چې د زړه شیندل دې نز ده مین نه په سر خاورې بادول خو آسان کار دی چې د زړه شیندل دې نز ده مین نه په سر خاورې بادول خو آسان کار دی او په رښتیا که شیرینۍ د وصال غواړي په رښتیا که شیرینۍ د وصال غواړي په تیشه غر کنستل خو آسان کار دی د خپل زړه خوشحالول خو آسان کار دی رقیبانو ته کنځل خو آسان کار دی ارشاد جی غزل مطلع ده چې ارشاد هغه چې ستا په وړاندې نه راټیټېدل سرونه هغه چې ستا په وړاندې نه راټیټېدل سرونه مونږ لیدل چې په دارونو زړېدل سرونه هغه چې ستا په وړاندې نه راټیټېدل سرونه مونږ لیدل چې په دارونو زړېدل سرونه او ستا په سنګله به خوبونه بلخا خلکو لیدل ستا په سنګله به خلکو لیدل ستا په دروشله به هیچا نه ماتول سرونه ستا په سنګله به خوبونه بلا خلکو لیدل ستا په دروشله به هیچا نه ماتول سرونه او څومره په بره به نرخونه د بازار روانو څومره په نه بیه به یاره خرڅېدل سرونه څومره په بره به نرخونه د بازار روانو څومره په نه بیه به یاره خرڅېدل سرونه او د خپل قامت په ډنډر پاڼه ورژېده د خپل قامت په ډنډر پاڼه ورژېده هغه مغروره چې د خپل لاندې کول سرونه د خپل قامت په ډنډر پاڼه ورژېده هغه مغروره چې د خپل لاندې کول سرونه او زار له اغوشه چې د زړونو جوارۍ ته ناست زار له اغوشه چې د زړونو جوارۍ ته ناست یو زار له اغو چې په تلو یې ګرځول سرونه زار له اغوشه چې د زړونو جوارۍ ته ناست یو زار له اغو چې په تلو یې ګرځول سرونه هغه چې ستا په وړاندې نه راټیټېدل سرونه مونږ لیدل چې په دارونو زړېدل سرونه ډېر ښه دی وصال صاحب ډېر مزیدار ډېر وخت پس مې یو داسې پوخ غزلونه واورېدل ډېر خوند مې ترې واغېستو تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ او دغه مومندو کې چې زموږ خپرونه ده دلته کې نور ملګري هم موږ سره دي د هغوی خپرونې به هم راسره ګورئ نو اجازت غواړو د الله په امان مننه